کنجر اولاده خو د کنجر د قدرانه ته به دا خبر د پلید بچیا صافي راډیو. السلام علیکم. نننۍ ویډیو چې دا د مفتی صاحب ده چې دا به هر یو سړی پیژني په سوشل میډیا باندې نن سبا ډېر زیات په ټریډ کې روان دی په څه وجه باندې د کنځلو په وجه باندې. څوک دا نه یادوي چې دا مفتی صاحب دی او ورګه مسالې واورو او یا د چېرته یو د علم باره کې یو ښکلې شان خبره واورو، خو نه جي هر سړی به څه دپاره غږوي، هر سړی به د دې کنځلو دپاره غږوي، ځکه چې د چېرته ښایسته خبرې ونه کړلې خدای د عالمانه تا سره دا خوند نه کوي. دا کنځل رد بد د جاخل او جټو خلکو سره خوند کوي، دا تا سره مزه نه کوي. دا تا چې دا کمې قصې شروع کړي دا ستا د پګړۍ سره خوند نه کوي، ستا د سنتو سره خوند نه کوي، دا کم سنت چې تا پرېښي دا تا سره مزه نه کوي. خدای د عالمانه ځان دې شرمولی دی. خپل مونځ او دس کوه، خلکو ته مسالې کوه، ستا دغه کار دی. ته په دې باندې ښه ښکاري، ته په دې ښه نه ښکاري چې د نه سړي زوی او د کنجري زوی او د ډمي زوی او نه ممبرالم او د مازغه دي شیندم او ویسیچو دسې او ویسیچو سبا به دغه اکرام صاحب راونیسي. اکرم صاحب کم ویسیچو صاحب چې دی ته ورپسې دا ردې بدې وي سبا چې دې راونیسي او سافټویر درته اپډیټ کړي که نه دا ردې بدې درته وایي نو تاله به دا مزه درکوي. تاسو هم ماته وایئ چې څه په خبرو کې تللی، خو راځئ تاسو د ده دا خبرې واورئ بیا به تاسو ته د ده پته ولګي چې آیا دا څنګه خبرې کوي یا دا د سره سوټ کېږي یا نه کېږي. نو نوره ویډیو خپله وګورئ. راځئ د ده د کنجر اولاده خو د کنجر د قدرانه ته به دا خبر د پلید بچیا صافي راډیټ کو د کنجر اولاده ته به مولا کې صافي راډیټ کې ته خپل نسل وګوره ما د پکې صافي اپډیټ کړی دي. صافي څنګه اپډیټ کړي نه سه صافي د کنجر بچی دا مور تفوس ته وګه بیګا چرته وا دا خور تفوس ته وګه اختر ندري ورځې مخکې چرته ګرځي دا خځه تفوس ته وګه په مارکیټ کې څه کول نه سه صافي راډیټ کوي د کنجر اولاده بے غیرت بے حیا انسان تاکي لک شرم وې ستا شکل بد کډړانه اوس کډړا پیژنې کنه کډړا ګیره پریدي بریتی یا لکه یې هم درده چا چېرته کډړا لیدلی دی کم چې باشر یا خو بیا به تبلیغ کې ګرځي بیا ګډېږي نه. نو اوس په هر کور کې کډړا موجود دی. څه کډړاګان تقریبا په هر کور کې موجود دي. د بار نه امپورټ کولو ته ضرورت نشته نه دی. دا کډړاګان ټایپ خلک څه کړی صاحب داسې تیز لاړو نه بولم څه ولې ته دواړه ترور ځوی څه یا ستا په کوټه کې ناست یم یا ستا د کور نه ماله رزق راځي څه